مرګري هغه بټوه ستا ده؟ او دا زما ده. یاره که په دې کې خو پیسې وې زما په خیال زما دا پیسې هم تا اخیستې دي ځکه چې دلته کې خو نور څوک شته نه و د خدای مسلمانه ما د سره ښه وکړو بټوه مې ولیده دلته څوکونو ما وې کېدی چې دا بټوه د دی یله که دلته کې خو انسانان هم نشته او پیریان په روپو څه کوي خو روپۍ تا اخیستې دي او دې شاخوا دې خوا کوم خو دا روپۍ مې راوباسه وای دغه چې کوم ده د خو زمانه دی په ما د یقین نشته چې راشه تالاشي راله واله اوس به دې پته ولګي واله ایده دا زما بټوه ده وګورې بس په دې کې به یې که نه که دا ماتې ستا جدا واله ها یاره که په دې کې هم نشته نو ودې کتو هر ځای مې وګوره صحیح تالاشي واله مړه یاره چې دا به څنګه چل کېږي تسلي دې وشوه او اوس زه تلی شم جي او تلی شي د خو وخت نه دی پاتې پوه شوې د چا سره به هم ښه نه کوئ او لاړم دنه السلام علیکم مرګري ته وګوره دغه بټوه ستا ده السلام علیکم تره وعلیکم سلام تره ستاسو لږ امانت زما سره و دا پیسې واخلئ دا ستاسو دي امانتو دا څه شي امانت دي زه خو تا نه پېژنم دا روپۍ زما نه دي دا روپۍ هم ستا دي ته خپلې روپۍ وګوره چې شته او که نه ها او ورګه زه خپلې روپۍ چې کومه هغه ګورم نه صحیح ده ما روپۍ خو نشته او دغه روپۍ زما دي خو دا راته ووایه چې ستا سره څنګه راغلې تره ستا روپۍ زما سره څنګه رالې د دې خبرې تپوس کې وایې وره السلام علیکم وعلیکم سلام تره زما پلار را لېږلی وم ویې چې دا 10,000 روپۍ به دله ورکړې الله خوشحاله که الله عزت نصیب که چې ما له په نیمه خوله پیسې راکړې سبا مې د لور اپریشن دی او ستاسو دا خبره زه چېرته هم نه هېروم او زر تر زره به زه ستاسو دا پیسې واپس درکړم السلام علیکم تره وعلیکم سلام تره دا خوبانۍ په څو کیلو دی وراره دا په 200 روپۍ کیلو دی تره جوراکه ته یو کیلو بارې ښه تره ټیک شو اوس مې رایاد شو ما ته رښتیا هندوانه ویل وه خو ما ستا سره په دوکان کې وکته ستا سره هندوانه نشته کور کې به راته بیا قاریږي زه نن لاړم ټیک شو صحیح شو ځه تره دا روپۍ زما سره هم ستاسو دي دا واخلئ خپلې روپۍ او بیا ښه په احتیاط او په محفوظ ځای کې خپلې روپۍ ږدئ الله دې خوشحاله که دا روپۍ ما د خپل لور د علاج دپاره قرض کړې وې په دنیا کې چې څومره بد خلک دي د هغې نه پکې ډېر ښه خلک هم شته الله دې په ژوند کې برکت واچوه او الله دې دواړه جانه ښایسته کړه जिस दिन अल्लाह ताला की मखलूक से भलाई करो उस दिन का सुकून ही अलग होता है। फरमान नबवी है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। इस वीडियो को सदका जारिया की तौर पर शेयर कीजिए। इसी तरह सबक़ामोज़ वीडियोज़ देखने के लिए स्वाद के BK Wines यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। शुक्रिया।